نن مې بیا خپلو زخمونو باندې مالګې وشیندلې ته چې تلې هغه صحنې مې کټ مټ سترګو ته درېدلې نن مې بیا خپلو زخمونو باندې مالګې وشیندلې ته چې تلې هغه صحنې مې کټ مټ سترګو ته درېدلې وا مغرورې ځه راوګرځه چې دواړه سره یو شو وا مغرورې ځه راوګرځه چې دواړه سره یو شو نن مې تا پسې بیا شونډې داسې رپ رپ رپېدلې او قهرجنې جنۍ خدای ته وګور دومره ظلم مه کړه قهرجنې جنۍ خدای ته وګور دومره ظلم مه کړه ستا له تلو وروسته مې اوښکې ملغلرې تویېدلې سلامونه مینه درنښت د باران پلس ټولنیزې رسنۍ قدرمنو لیدونکو هیلهمند یم رک روغ جوړ به وئ پسرلی مو مبارک او دا د پسرلي موسم ده راغلی یم تر ننګرهار او د بچا خان د مقبرې په انګړ کې ناست یم او مشاعره پیل کیږي د ما سره په دې مشاعره کې بېلابېل شاعران پاخه شاعران هغه شاعران چې اوس باید ټولنې ته وړاندې شي او ټولنه یې وپېژني د دوی له شعر خوند واخلي دوی له شعر سره اشنا سي د هر ځای مخه ستاسو ته زه ډېر مزاحمت نه کوم او په مشاعره کې ځنډ هم نه راولم په سر کې د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو رئیس ښاغلی ظهیر شیرزاد صاحب راغاړو نو شیرزاد صاحب په خیر راشي بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تر هر څه د مخه د باران پلس ټولنیزې رسنۍ مسؤلینو ته همداراز تاسو ټولو ګلالیو ځوانانو شاعرانو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته خوشحاله یم چې په یو شاعرانه بنډار کې او خپلو ګلالیو ځوانانو سره ګډون کوم دا موږ ته د ویاړ او د افتخار ځای دی چې موږ په ننګرهار همیشه بهار کې داسې ښایسته ګلالي شاعران لرو دوی احساس د ستایلو دی دوی ذوق د ستایلو دی زه خپله شاعر نه یم چون شاعران مې ډېر خوښېږي ناسته پاسته مې شاعران سره نهایت ډېره ده او داسې مجالس او داسې بنډارونه ډېر خوند راکوي نو شعر په اړه به نه غږېږم دومره به ووایم چې اوس لله الحمد په هېواد کې سرتاسري امن دی دا د الله پاک ډېر غټ احسان او فضل دی موږ تاسې شاعرانو مې غوښتنه دا ده چې اوس خپل شعر کې د هېواد د آبادۍ سوکالۍ او دې دپاره کار وکړي تاسې د شعر په ژبه چې هېوادوال څومره پوهېږي په بله ژبه نه پوهېږي دلته که تاسې ډېر تقاریر ورته وکئ ډېر علما ورته لګوي تقریرونه کوي خو خاص اثر نه کوي خو د یو شاعر شعر که هغه د شعر په ژبه باندې ورته وغږېږي او لکه موږ تاسې دغه مخکې یو شاعر دغه کړی و هغه د فکر کوم شفاعت ریحان کړی و د تورخم په لیکه باندې اټک دپاره یو بیت لیکلی و ډېرو زمزمه کولو ډېرو احساسات ورسره راپارېدل نو داسې اشعار ولیکئ داسې شعرونه ولیکئ چې هغې کې د هېواد دفاع وي د هېواد د آبادۍ وي د هېواد د سوکالۍ دپاره د یووالي دپاره د اتفاق و اتحاد دپاره اوس وخت د همدې راغلی موږ ته یو غټ فرصت په لاس راغلی او دا فرصت ضایع کول به ډېره سخته باندې موږ او تاسو ته تمامېږي نو الله دې نه کوي الله دې نه کوي الله دې داسې وکړي چې موږ او تاسې تل دپاره په دې هېواد کې پرسکونه او پرامنه پاتې شو او دغه خپل اشعار او شعرونه په همدغې طرف باندې راوڅرخو ډېره مننه تاسو ټول ته بیا هم ښه راغلاست هرکلی وایم خدای مو راوله او بنډار تر اخره راسره انشاءالله ناست کور مو ودان قدرمنو لیدونکو له شیرزاد صاحب نه ډېره مننه چې راغی خپله خوږه وینا یې له موږ سره شریکه کړه په سر کې به اوس د مشاعرې پیل کې څوک راغاړم د ختیځ ادبي بهیر مسؤل ضیاءالدین همتمل صاحب راغاړو خو مخکې له هغې به فقط زه تر څو چې دی راځي زما سره کیني زه به فقط د خپل نظم یو څو کرښې وایم وایي زه پوهېږم ته زما نشي کېدلی مګر بیا هم درته ډېرې هیله ساتم ناممکن غواړم ممکن کم که د بل هم یې ملالې تصویرونه دې په زړه کې ښه په نره او په کلکه باندې ساتم زه پوهېږم ته زما نشي کېدلی خو دا زړه نه دی قسم دی که مني یې زه پوهېږم ته زما نشي کېدلی خو دا زړه نه دی قسم دی که مني یې مړاوې هیلې ژوندۍ ساتي او لګیا وي ستا له نوم سره ټپ ټپ کړي چې زه ووایم ایلو مې نو د زړه ضربان زیات شي لکه ستړی انسان په غره ختلی بس همتمل صاحب په خیر راغلی او مایک ستاسو خدمت کې دی کیمرې به هم ستاسو په خدمت کې وي او وروسته له ستړي مه شو به بیا خبرې کوو سره مننه په اول سر کې ټولو ته سلام او ښه راغلاست تاسو ته ښه راغلاست وایو چې همیشه بهار د کتابونو ښار او د فرهنګ او د علم ټاټوبي ته راغلي یاست له تاسو مننه خوشحاله اوسئ
همتمل صاحب که د ختیځ ادبي بهیر په اړه لږ معلومات راته راکړئ چې څومره شاعران تاسو ورونی غونډې لرئ او څومره شاعران تاسو ته راځي، څومره شاعرانو ګنجایش لرئ او د دې ترڅنګ بهیرونه د ځوانو شاعرانو لپاره څومره مهم دي؟ ختیځ ادبي بهیر له 1991 را په دې خوا په غونډو پیل کړی او تر دې دمه پورې خپلې غونډې مسلسلې ساتلي. هره غونډه کې تقریبا 90-80 پورې شاعران وي او راځي او ګډون پکې کوي. بله خبره دا ده چې بهیرونه ټول بهیرونه چې دي هغه نو د شاعرانو روزنځایونه دي. هلته شاعران روزل کېږي، د هغوی فکر پیاوړی کېږي، د هغوی خیال او د هغوی تخنیکی تجربې همدلته سره لا ښه کېږي. بل د افکارو د تبادلې ښه ځای دی، فکرونه سره تبادله کېږي، یو له بل د افکارو څخه خبرېږي. په ټوله کې که موږ ختیځ ادبي بهیر یاد نه کړو، ختیځه سیمه دغسې سیمه ده چې هغه د شاعرانو او د فرهنګیانو ټاټوبی بلل کېږي. مخکې تاسې وویل چې داسې شاعران به تاسو ته درپېژنو چې لا به ورسره اشنا نه یاست. دا ځوانان چې تاسو ته ناست دي دا نو مشهورې څېرې دي، دا په ننګرهار کې نه، په ختیځ کې نه، بلکې په ټول افغانستان کې پېژندل شوي څېرې دي. دا هغه شاعران دي چې ټولنه یې پېژني او ټولنه ورسره بلکل نو بلد دي، بلدتیا لري. نو ننګرهار دی چې د شعر او فرهنګ دنیا پې رنګینه ده او دا د همدغه ځوانانو برکت دی، د همدغه ځوانانو د خواریو برکت دی چې نن ننګرهار په همیشه بهار یادېږي، د کتابونو په ښار یادېږي، د کرکټ په ښار یادېږي، په کور یادېږي. یعنې هر پیل چې دی هغه دا د خوشبختۍ ځای دی موږ لپاره چې هغه د مشرقي نه کېږي، د ختیځ نه کېږي. او که چېرته د هېواد پالنې مسله یي، که د امنیت مسله یي، او که د ملي او دیني ارزښتونو د ساتنې مسله یي، د مشرقي خلک تر ټولو په لومړي قدم کې دا د ویاړ او افتخار ځای دی. ډېره مننه. کور ودان همتمل صاحب که څه لرئ غزل چې وي یا نظم چې وي اوري درنه؟ زه به یوه لنډۍ درته ووایم چې خاونده بیا دې پسرلی که، خاونده بیا دې پسرلی که، خاونده بیا دې پسرلی که، له سپیرو دښتو د لونګو بوی راځي نه. ډېر خوندور، ډېر علي. کور ودان. قدرمنو لیدونکو، له همتمل صاحب ډېره مننه چې هم یې د ختیځ ادبي بهیر په اړه معلومات راکړل. ځوان شاعران باید راشي ادبي بهیرونو ته تر څو هلته کښېني، د نورو خلکو افکار نظرونه واوري او په شعر کې به هم یو څه زده کړي. او بیتونه دې وایي چې رانه مه پوښته چې څه و د ډیوې رنګ ما اخیستی و له تکې تورې شپې رنګ. رانه مه پوښته چې څه و د ډیوې رنګ ما اخیستی و له تکې تورې شپې رنګ. دومره ښکلې رڼاګانې ترې خورې وې تا پاشلی و له مخه په آینې رنګ. بیتونه د ذبیح الله سیال صاحب دي. په سر کې سیال صاحب راغړو او چې څه یې درلودل هغه به ترې اورو. سلامونه معیار صاحب تاسو ته او راغلو ټولو شاعرانو، لیکوالانو، ملګرو ته او د باران پلس لیدونکو ته هیله لرم چې ټول به روغ جوړي. دومره وخت به نه نیسو، راځو به خپل غزل ته چې ژونده د څه محبتونو سزاوار دې کړمه، ژونده د څه محبتونو سزاوار دې کړمه، داسې دې کړمه چې له هر څه نه بیزار دې کړمه، دې کړمه چې له هر څه نه بیزار دې کړمه. دنیا مې ولیدله ډکه له فریبه وله، دنیا مې ولیدله ډکه له فریبه وله، رنځور لیدلی یم دا څنګه بیمار دې کړمه. او ژوند رانه سکور شو، رانه چا پسې برباد شو، رانه ژوند رانه سکور شو، رانه چا پسې برباد شو، رانه عشق دانه دانه د شمار کړم، د بازار دې کړمه. الله ډېر علي، ډېر علي. یو ځل دا بیا اورو درنه. مننه وایه. ژوند رانه سکور شو او چا پسې برباد شو، رانه عشق دانه دانه د شمار کړم، د بازار دې کړمه. په بېهوښۍ کې مې د ژوند ټولې کیسې پرتې وې، په بېهوښۍ کې مې د ژوند ټولې کیسې پرتې وې، هو لا وارث دې کړمه، ژوند چې هوښیار دې کړمه. ډېر علي. لا وارث دې کړمه، ژوند چې هوښیار دې کړمه. محبتونه مې د سترګو په لیمو پاللي، تقدیره داسې دې ماین کړم چې په دار دې کړمه. واه ډېر علي، ډېره خوندوره دې کلمه وه. او سخته خواري وه د ژوندون خو له ما پاتې شوله، توره تیاره بنده کوټه کې را حصار دې کړم. او اخري داسې ده چې سیال به هر څه نظرانه کړم د چا دوه سترګو ته،
سیال به هر څه نظرانه کړم د چا دوه سترګو ته وخته که بیا دې ازمایښت ته رابیدار دې کړم وخته که بیا دې ازمایښت ته ډېر زیاته مننه کور ودان مننه خوشحاله اوسئ قدرمنو لیدونکو پوهېږئ څوک راسره شته ترنم برخه کې هم او په دې بیتونو ورته بلنه ورکوم بیا یې نوم هم درته اخلم وروسته له بیتونو وایي لومړی په چل ولې دوکه کړه پیغله بیا یې په خپلو ورونو مړه کړه پیغله لومړی په چل ولې دوکه کړه پیغله بیا یې په خپلو ورونو مړه کړه پیغله او چې د خاوند ورنه ځوانۍ کې واخیست نو بیا دې ولې پوښتنه کړه پیغله اوس نو د ترنم بلبل ته ساحل خاکسار صاحب ته ځوانه څهره او بس تشویق یې کوي او چې راشي نو څه به ترې اورو سلامونه او احترامات معیار صاحب تاسو ته او د باران پلس یوټیوب ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته په دې هیله چې ټول بخیست بیتونه وایم د عباس تنها صاحب په دې هیله چې د ټولو لیدونکو خوښ دا چا ویل چې هر رنګ خیالات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي دا چا ویل چې هر رنګ خیالات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څکلې د جانانا زبردست چې ستا د خولې جوټه اوبه مې څکلې د جانانا اوس خولې له چې اوبه راځي ټول شات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل چې ما د پېښور نه تر ننګرهاره پورې راوړل بنګړې دې مړې دومره خو به مات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي زمونږ د کوڅې دا لښتی خسته په کور راغلی زمونږ د کوڅې دا لښتی خسته په کور راغلی خما ویل چې دا څنګه مې وجات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي الله در لالیه ګلابي شونډې درکړي الله در لالیه ګلابي شونډې درکړي عباس تتریس ورکا که زکات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي دا چا ویل چې هر رنګ خیالات پکې راځي اکثر چې غزل لیکم زړه مې رات پکې راځي زیاته مننه کوم معیار صاحب ډېر خوندور تشویق یې کوي کور ودان قدرمنو لیدونکو د خاکسار صاحب ترنم مو واورېد بیا یو ترنم مې ته اورېدلی یو بل مو هم باقي دی انشاءالله په پای کې به بیا هم وي راسره او ارمان صاحب هم بس د لرې لرې بریښې راغی وایي خواهشات به د اخته په ناروا کړي پل صاحب خواهشات به د اخته په ناروا کړي زندګي به درنه لمونځ غوندې قضا کړي د دې بیت شاعر بس شریف الله عادل صاحب دی نو چېرته ښکارېږي را دې شي عادل صاحب په خیر راغلی نو څه چې لرې اورې درنه مهرباني مننه په سر کې معیار صاحب سلامونه نیکې هیلې تاسې ته راغلي ټول ملګرو ته او ستاسو د یوټیوب چینل د باران پلس ټولو درنو مینوالو ته تمه ده چې ښه به وي راځم غزل نه مخکې دوه بیتونه وایم چې د لیونو په شانې کلک په زنځیرونو تړو
د لیونو په شان یې کلک په زنځیرونو تړو. مننه. د لیونو په شان یې کلک په زنځیرونو تړو، د مینتوب خلاف په ګوتو کې تارونه تړو. الله څه خوندور. د لیونو په شان یې کلک په زنځیرونو تړو، د مینتوب خلاف په ګوتو کې تارونه تړو. څه عجیبه ده نه رسیږو نه مو زړه صبریږي. څه عجیبه ده نه رسیږو نه مو زړه صبریږي. څه عجیبه ده چې په یو بل پسې زړونه تړو. الله څه عجیبه ده چې په یو بل پسې زړونه. ډېره مننه. راځم غزل ته چې د ځان په شان مې کړې غمجن مې کړې، د ځان په شان مې کړې غمجن مې کړې، زړګي او بخه مین مې کړې. الله یو ځل بیا څه خوندور. مننه. د ځان په شان مې کړې غمجن مې کړې، زړګي او بخه مین مې کړې، د هغې غږه ته نو څه خبرې، د هغې غږه څه خبرې. مننه. د هغې غږه ته نو څه خبرې، ملي سرود د خپل وطن مې کړې. الله څه خوندور. وخته ملګری دې کړم خپل دې کړمه، وخته کافر مې کړې دښمن مې کړې، وخته کافر مې کړې دښمن. لکه ساعت له ځان نه تاو راتاو شوې، لکه ساعت له ځان نه تاو راتاو شوې، څم لیونی په یو دیدن مې کړې. څومره علي. لکه ساعت له ځان نه تاو راتاو شوې، څم لیونی په یو دیدن مې کړې. عادله مخ ته مې بل مخ واچوه، عادله مخ ته مې بل مخ واچوه، ښه پوخ سړی وې دروغجن مې کړې، ښه پوخ سړی وې دروغجن مې کړې. یو په نوبت راغړم خو تشویق کوی نه. عادل صاحب هېڅ تشویق نه شو. بیا هم کور ودان بیا به هم را سره وي انشاءالله. عادل صاحب ته دې څو کرښې بیا هم ډالۍ ووایي. د زړه درد زغملی نه شم خدای مې ویني، د زړه درد زغملی نه شم خدای مې ویني، د زړه زخم مې ناسور شو ستا له لاسه، یک تنها یم په دومره لوی جهان کې، یک تنها یم په دومره لوی جهان کې، ما په تا باندې لاس کېښود د انتخاب کې څومره لوی اشتباه راځنې شوې. او اوس هم بیتونه به وایم او بلنه به ورته ورکوم. وایي خپل ایمان کې د بایللو نه ځان خلاص کړه، ما په سترګو کې ویده کړه قرآن خلاص کړه. شهاب ارمان صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي څه چې لري را سره شریک به کړي. ډېره مننه. زما څو بیته یو غزل دی ووایم. اورې مهرباني. خپل ایمان کې د بایللو نه ځان خلاص کړه، پل صاحب خپل ایمان کې د بایللو نه ځان خلاص کړه، ما په سترګو کې ویده کړه قرآن خلاص کړه. څه خوندور. خپل ایمان کې د بایللو نه ځان خلاص کړه، ما په سترګو کې ویده کړه قرآن خلاص کړه، ژوند پرستو په سلا کیسه اوږده کړه، مرګ پرستو تر زهرو دکان خلاص کړه. واه ډېر عالي ډېر عالي ډېر خوندور. او ډېره مننه. او زورولو ته مې خپله سهره پرېږده، زورولو ته مې مساخر صاحب وي زورولو ته مې خپله سهره پرېږده، بې حسۍ نه دغه واړه جهان خلاص کړه. واه واه ډېر عالي ډېر عالي. ډېره مننه. او دا پخوانی غزل دی وایي ژوند مې په مرګ پلوري پسې دوه ځلې ګورمه، ستا د ورا په لوري پسې دوه ځلې ګورمه. الله څه عالي ځل بیا اورې. ډېره مننه. وایي ژوند مې په مرګ پلوري پسې دوه ځلې ګورمه، ستا د ورا په لوري پسې دوه ځلې ګورمه، او تلو کې رانه پاتې نشي سخت په دې یارېږمه، زه مې په خپل سیوري پسې دوه ځلې ګورمه. واه ډېر عالي ډېر عالي. ډېره مننه. وایي تلو کې رانه پاتې نشي سخت په دې یارېږمه، زه مې په خپل سیوري پسې دوه ځلې ګورمه، او تا غوندې مغرورې ته مې سترګې ښکته ونیسم، ځان غوندې کمزوري پسې دوه ځلې ګورمه. وای څومره عالي. ډېره مننه. ډېره مننه. مساخر صاحب وایي تا غوندې مغرورې ته مې سترګې ښکته ونیسم، ځان غوندې کمزوري پسې دوه ځلې ګورمه، هر کتاب کې پاتې راشم بخته له تا جار شم، څوک چې راته هر کتاب کې پاتې راشم بخته له تا جار شم، ستا د نامې توري پسې دوه ځلې ګورم. ستا د نامې توري پسې او آخر باید داسې دی چې هر چا باندې ستا د سحرې شک کوم چې څه چل دی، هر چا باندې ستا د سحرې شک کوم چې څه چل دی، څوک چې راته ګوري پسې دوه ځلې ګورم. ډېره مننه. مساخر صاحب ډېره مننه. وایي هر چا باندې ستا د سحرې شک کوم چې څه چل دی، څوک چې راته ګوري پسې دوه ځلې ګورم. ډېره مننه. واه یو ښه چک چک. څوک چې راته ګوري پسې دوه ځلې ګورم.